أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلي علی رسوله الکریم. درنو معزز محصلینو تاسو ټول ته راغلاست وایم. دغه د نړیوال اقتصاد آنلاین صنف ته نړیوال اقتصاد د اقتصاد علم هغه برخه ته ویل کېږي چې اقتصادي مسایل د نړۍ په کچه مطالعه کوي. اول هغه اقتصادي بحثونه چې د نړۍ په کچه مطرح دي او د نړیوال اقتصاد په چوکاټ کې مطالعه کېږي هغه 5 موضوعات دي. او دغه 5 بحثونه موضوعات ته د نړیوال اقتصاد موضوعات هم ویل کېږي. دغه موضوعات لومړی نړیوال تجارت تیوري ده یا د نړیوال تجارت نظریات دي. نړیوال تجارت تیوري موږ ته د تجارت اصل او ګټه وضع کوي چې یعنی د نړیوال تجارت دپاره اصول څه دي، هیوادونه د کوم اصولو پر اساس تجارت ترسره کوي. یعنی څنګه یو هیواد تصمیم نیسي چې هیواد باید شی تولید او صادر کړي او بي هیواد باید شی تولید او صادر کړي. دغه صادرات باید کوم اجناس وي او واردات باید کوم اجناس وي، څنګه موږ تصمیم نیسو، اصول څه دي او قضاوت څنګه صورت نیسي، دا د نړیوال تجارت په تیوري کې مطالعه کیږي. او په عین وخت کې موږ ته د تجارت ګټه هم وضع کوي چې هر هیواد که چیرې نړیوال تجارت ترسره کړي څومره ګټه کوي او هر هیواد ګټه موږ ته وضع کوي. دې ته د نړیوال تجارت تیوري وایي. البته یو نړیوال تجارت لرو، یو نړیوال اقتصاد لرو. نړیوال اقتصاد کل دی، یو نړیوال تجارت د هغه جز دی. نړیوال تجارت سیاستونه که چیرې هیوادونه په آزاد شکل یو بل سره تجارت ترسره کړي دې ته آزاد تجارت وایي. دولتونه معمولا په نړیوال تجارت کې مداخله کوي او د آزاد تجارت په وړاندې موانع وضع کوي یا په ځینو حالتونو کې حتی آزاد تجارت نور هم لاره هواروي. یعنی تجارتي قراردادونه د هیوادونو په منځ کې لاسلیک کیږي یا موانع لکه تعرفه وضع کیږي، سهمیه وضع کیږي یا سیاستونو څخه استفاده کیږي. دا چې دغه موانع یا مداخلات ولې صورت نیسي او د دې اغیز د هر هیواد پر اقتصاد باندې څنګه اغیز لري، دا د نړیوال تجارت په سیاستونو کې مطالعه کیږي. یو بل د اسعار بازارونه لرو. د اسعار بازارونه مخکې له دې نه چې یو سوداګر وغواړي چې له نړیوال بازار څخه اجناس وارد کړي، دې ته پکار دا ده چې هغه اسعار ترلاسه کړي چې هلته چلیږي یا د منلو وړ وي. یعنې دغه اسعاري بازارونه هغه بازارونو ته ویل کېږي چې د یو هیواد پیسې د نورو هیوادونو د پیسو سره تبادله کېږي. څلورم موضوع تادیات بیلانس لرو. تادیات بیلانس هغه منظم احصایوي جدول ته ویل کېږي چې د یو هیواد ټول راکړه ورکړه د یو کال په جریان کې په دې کې ثبت کېږي. یعنې د یو هیواد او د نورو هیوادونو په منځ کې چې د یو کال په جریان کې څومره اقتصادي معاملات صورت نیسي د ټول ثبت کېږي او د دې ثبت ته د تادیات بیلانس وایي. دغه د تادیات بیلانس کېدای شي د یو کال په آخر کې یا کسري حالت ولري یا مزاد حالت ولري یا توازن حالت ولري. که چیرې د یو هیواد صادرات ډېر وي او واردات کم وي، دې ته مزاد حالت وایي. که چیرې واردات زیات وي کسري حالت، او که چیرې دواړه سره مساوي وي دې ته توازن حالت وایي. البته د تادیات بیلانس کې موږ یوازې د اجناسو یا د تجارت بیلانس نه لرو، هلته 8 بیلانسونه لرو چې دغه مجموعه په نظر کې نیول کېږي. په آخري کې موږ د تادیاتو بیلانس تعادل میکانیزمونه لرو. که چیرې د یو هیواد د تادیاتو بیلانس کې کسري حالت وي او دغه حالت مزمن شکل ولري، یعنې اوږدوحال شکل ولري، نو څنګه یو هیواد کولی شي چې له دغه کسري حالت څخه ووځي. د دې لپاره میکانیزمونه دي، اقتصادي میکانیزمونه دي چې په دې برخه کې مطالعه کېږي. دغه اساسونه د نړیوال اقتصاد موضوعات دي یا هغه اقتصادي مسایل دي چې د نړۍ په کچه مطرح دي او د نړیوال اقتصاد په چوکاټ کې مطالعه کېږي.